اوریجنل دوربین حاجي راخیستی دی زما کته ونه موږ هر کال 3 شپې راځو ښه دی د دوکۍ سره راغلی دی یو شی مې وینې وایي دی د کوم ځای یاست حاجي دا د چمن نه راغلی دی د حاجي شبۍ وایي دغه وینې وایي سویه وینې وایي زه ستړی یم سولم ای هغه حاجي نابلده سیند دی که نه دی تاسو ماشاءالله څومره خوندورې اوبه دي دا ټوله کاریز اوبه دي دا دغه زما په خیال چې را روان دي ډېر خوندور سیند هم دی او دا چمنۍ ګرده دی ژړ اوښتې دي د مخه زما په خیال چې کوم کلر کې شین څه شی چیرې او دا دی کاریز آیا کاریز دی حاجي او مایانو دی ناولده خصمانانو مایان ګرځه ماشاءالله ډېر خوندور سیند دی او دغه ښکار لسې موږ راغلي یو یو دغه حاجي هم د ښکار مشر دی ستړی مه سې حاجي ستا نوم څه دی زما نوم ولي اغا دی مشر یې نه یم ملګری یم ملګری یې جوړ په خیر ستړی مه سې ځان تو خو لا ځوان یې تو خو به شوه کېدې نو ښه نو حاجي تو دوربین دی راچولی د لرې څه ورته ګورې نو تر ګورې زه ښه وینم دوی خو په دغه سطح کې چې ویلي بیا نه ویني ښکار خو نو ته نه کوې اوس د هغې مازې ورته ګورې بس نو د مخه یې ښکار کوئ ښکار خو دوی د دغه کار تازیانو کار ښه تا ستا دوربین ښکاره که دا ته ورته کې ګورې موږ خاص موږ ټوپک شی میلاو ښه دا نیکون دا خو اوریجنل دوربین حاجي راخیستی دی زما ښه طریقه هم نه دی حاجي داسې یا غلط شو داسې دا خو بیخي صفا شانه حاجي نو چې دی دغه تازیان چې په سویان چې ایله چې بس دی دا دوربین ور واچوي څنګه دی خوند یې ځینې اخیستی دی ډېر ښه خوند یې وکړي ښه ته هم دلې په شپو راغلی ونه موږ هر کال 3 شپې راځو ښه ستا نوم څه دی زما نوم ولي اغا دی د کوم ځای تیارو یم د شارجه هوټل دی خو زما پمپ دی ښه صحیح شکار خو پر ما بوج سلو یا بوج نه دی سړی څه به ځان وسا کې اوس درته اودس کوم اودس لمونځ کوم بیا د هغه بعده ځم حاجي هم دا دی ناست دی پر تیم زما په خیال چې ستړی کړی ښکار ستړی کړی که څه کیسه زور راته وایه وایم ښکار ستړی کړی یا نه یم ستړی کړی په څه ستړی نو بیا ولې ناست یې تا ته ناست تا اودس وکړه ځو نو زه اودس کوم اودس مې وکړي واره دورې مخ ته ځمه دی مشر دی دی ناست په غوږو یې نه اوري مخ ته داسې ځمه هلته الوتکه لزومه دا ځګی د ښکار لا خوندور دی دومره خوندور سیند دی و ته ور سهار ته کښېنه زه درځم صحیح دی غوږو باندې نه اوري حاجي دا ځګی ماشاءالله ډېر ناولده ځای دی اوس عیسی مخ ته ځم هاخوا ته لمونځ مې وکړي ډېر ښه خوند یې وکړي او درته زما د ورور شفقت او زما نوم هم دا دی وکښي زه خوندور ځای له ولاړ شم نو زما د ده خپل نوم زه د لې کاږم دا تاسو لیدئ څومره خوند کوي ډېر ناولده ځای دی ماز دا واښه سي شنه وای نو نور زبردسته خوند یې کوي مخ ته ځم ښه ځای پیدا کړم هلته به کښېنم الوتکه به والوځم اوبه چې دي چنار ته ده دا اوبه داسې روان دي دا بیا درته ما چا څه پوښتنه وکړله لارې والا ولو هغه ولې دا اوبه د ژوبو خواته ځي دا څه د ژوب ایریا ده دا اوبه دورې ځي زه به دا غره له وخځېږم وبیا ګورم چې څنګه دی یو ښایسته خوندور ځای شته که نه شته د دې ځګي څه نو معلومیږي او دا غر ته تاسو وګورئ ګرده ډبره ده ماشاءالله بیا که خوندور ځای نه وله هلته دا چونه سي وله برته بیا هلته ځم هلته الوتکه الوځم دا سیند ښه دا اوبه بس دورې ځي دورې روانې دي غټ وطن یې نیولی دی دا غر دا غرو کې نو ډېر ښه خوند کوي د غرو سیمه د غرو وطن خو ما ته ډېر زیات خوند راکوي ټوله ډبره ده ناولده سیند دی که نه دی تاسو ورته ګورئ ګرده ډبره ده بس خوندور ځای هغه ځای دی د کوم ځای چې دا چونه راوځي هغه ښه صفا اوبه هم دي هلته به ورسم
الوتکه به والوځوم خوندور سیند دی بس چکر کې نو دا ځای ماته ډېر ښه خوند راکړي دا اوبو ته تاسو ګورئ دا رقسم ځایانو کې ډېر زیات خوند دی ډېر زیات سکون انسان کې فیلوي په دا رقسم ځایانو کې ښه د خیره خپل کاریز خپل ټکانې له برته راورسېدلم هاخوا ته دی خاص ځایونه دا اوبه ماشاءالله دومره ښایستې دومره صفا دي چې نه خو نه هغه ده زه به دا ځای باندې کښېنم دردسې کښېنستلم الوتکه به درته والوځم او چینل در سره سبسکرایب کوئ په پرې کې شان مه ګورئ یاره زه دومره محنت کوم د سنسان علاقه نو د خیره دا دی الوتکه مې راشه وکړه ډېر ښه خوند یې مو وکړي ډېرې خوندورې اوبه هم دا دي روانې د علاقې نوم چیش دی دا لویبند ته د دې چیش له راغلی زه ښکار ښکار نو شی دې وینې ما ته خپله سوی نسو راولیاړ او نور انډیوالانو ته ور ولیاړ سو ښه دی د لویبند چیر دی لویبند دغه د خاص د افغانستان بارډر دی هغه خواته دا اوس موږ پر ناست دا ساراګۍ ده نه لویبند د افغانستان هاخوا ده که دې خوا ده د پاکستان حصه ده ښه دی د لویبند د سدلې ښکار له راغلی دی نو ښکاریان هاخوا ته لګیا دي دی اوس تږي سوی دی او لمونځ یې هم کوي د لې لمونځ وکړي زه به شام برته بیګ ته سره ورتس کړم او ځان به ورسوم ډېر خوندور ځای هم دی درځه د شکار والا پورې ورځو که نه ولاړې بیا خلکو ته وایم دی د شکار نه دی یا د ښکار خو یې به نو چې زما او تا تر دا نیمه یې زه دی راچتې بس میشوره په لاره او په مخه راشي ته راځه هغه د غره په لمن کې دي راځه دا ځای له ورځو دلته کښېنو که را به دی راشي یا راځه اوس تا ځان یا وساتې دورې نه ځه ته راځه یا زه نه څم کړی نه ځې زه ځمه ته ځای په تک ور وړاندې ولان بس ټیک دی بیا د لیک کښېنه نو بیده سه موټران له ګرد هلته راځي نو ښه بس ټیک زه به هلته ښکار لور ځم عجیب ستړی سو واره د لیک خوب وکړي وای زه نو ښه خوند کوي خوند یې په دغه کې دی ستړیا نه وي هغه چکر سواره کوي هغه ښکار سواره کوي دا ډبرې دا شان څومره خوند کوي ښکار والا هغه دې کشني کشني معلومیږي لکه میږان زه ستړی هم سولم ای هغه حاجي ای راکړي ولې دا ته دوی پتخ وایي پتخ ورته وایي که چی شي ورته وایي ما خو نومونه سم نه دي زه به واره دا اوبه وڅښم ښه جیب دې مور جوړ کړی په دا جیب کې بیا چیش اچولی ته ځې وګوره تیلی ده کې نو زه به اوبه وڅښم تږي سولم په دا ګرده خشک وطن دی د انسان بوی نسته کې بس مخ ته روان یم وطنونه دې راګوري خو څه به کوې پتخ کار والا خو مې دا دې پیدا کړلو یا دا ناوله د کیسه وه ختم سو نن د ورځ ختم سو بیا سبا دی نن موږ 12 کیلومتره سفر وکړ ښه سبا به بیای سبا بیا انشاءالله شکار دی دا کسان خو دا دي تی د کوم ځای یاست او هغه دی یو شناخته خو هغه ته چیش کې نو تو خو به بل ډاکسن کې وطاقه پر ځان رسي ښه یا د یا زه د لیم کومه دی ارغسان والا او زه د سار راز کومه دی ارغسان دا حاجي د ارغسان د ستړي مشه حاجي څنګه ول وطن حال راته وای الحمدلله شکر دې ډیره ښه ولاړه ده ډیره ښه خوند یې په ښکار وکړي مګر دغه یو ځای ډېره ناکي ورسره هغه لکه څنګه چې دا درې څلور به پسې الله کولو دا سراسر ناجایز دی ته څه وخت راغلی یې د ارغسان د ارغسان څه زما تقریبا ډېر عمر کېږي پیدایش مې لا دلیل شوی دی بیا ماش ول ته اوس د غزګي سره راغلی حاجي دغه دا دي نور کسان هم را رسېدلي دي ډېر ځان یې ستړی کړی دی ګوره یو شی نیولی یو شی مې وینې وایي که ماش دغی موږ د چمنه راغلي یو شی نه دی راوتلی یو شی دې نه دی نیولی او وای څه وایه یار دوی هم دا دې شی نه دی نیولی حاجي تا هم یو شی نه وي نیوی چیش کومه دی سوی چا راوستی ښه بیا پخویې ښه دوی یو سوی نیولی دی او دغه حاجیان دا دې ورته ناست دي
حساب وکړه حاجي یو شی مې ونیوی ولا مروا نه ونیو کومه دی نو سوی ولته یو غټ دا شبي ونیو دغه دا ونی دغه شبه یې نوم ده ونه تی د کوم ځای یاست حاجي وته چمنه دا د چمن نه راغلی دی د حاجي شبی وای دغه ونیوی سوی ونیوی نور کسان هم هغه دي بیخي زیات راشول اوس دا دې سره پر یو ځای سول هغه صاحب اوس دا دې پیدا کړي هغه صاحب راسه چیرې ورک یې آی څنګه وطن دی یاره کسه سړی نه کې پیدا کېږي په زراو کسان دي زه به تاپسې ګرځم اوس مې دا دې پیدا کړی هغه صاحب دا دی هغه صاحب څو سویان ټوټل وینه خلکو نیولي دي ډیټیل خو یې راته ووایه ډیټیل خو د ماخستان درته وایو ماښام به ریفریان راځي دا ګرد رپورټ به راوړي د هرې دغه باندې پنځه پر شپږ جوړې باندې یعنې پر 12 تاجان پر 14 تاجان به زموږ یو ریفري دی هغه ریفري چې کوم دی هغه به ماښام رپورټ راوړي چې باید دا جوړو سولاړو دا جوړو نیولي دي هغه به ستا په مخ کې ماښام به ته ناست یې کوریج به کوې ماښام به دا ګرد لیکو هغه صاحب نو بیا ماخستان ډیټیل راکړي دا ټول سیستم هغه صاحب دی نور د ملګري کنټرول کړی دی شاباش تسیا او ډېر ستړی یم دومره ډېر نارې یې کې وای ستړی سولې ډېر ستړی سولم ګرڅه ملا ګرڅه غر کله ملا مې اپریشن کړی ته بیا هم داره کې روانه وه بیا هم په در شاباش زنده‌باد واچی شه کومه دی ښه ای ښکار څه کوي تا یو شی وینوي څه په پرچه په غار ننوتې هغه صاحب ستا زوی خو شی هم نه دی نیولی ما زوی دا یو سوی ورته دی هغه په غار چې ننوځي هغه بیا موږ نه شمارو کوم ځای او دا ځان یې خوش کړی دی ټیکس نوک مو کوم په وله دا بیا د دې علاج بیا کوي دا د وسګر د کسان بزي موټران هنر ته مخ ته ولاړ دی واره د موټرانو پورې ځان رسي ګرد سره ستړي سوي دي چې دی په ځل افغان دا د دوکۍ والا چې دا خلک کومه دی دا نه چې دا د دوکۍ والا دی موږ دغه دی څنګه کار مونږ ښه دی د دوکۍ سره راغلی دی یو شی مې وینوي چیش دی وینوي حاجي کومه دی دا د دوکۍ سره راغلی دی وای سوی مې وینوي څه به وکړه سوی لاړې ښه د سب لاړې یو د نړۍ ته پر څه لاړ ښه او دا دروغونو موقعونو په موږ نه ورکېږي شاباش و دی کم دا یو توپان دی دا یو میزایل دی ښه دا میزایل دویان دي کم میزایل دی ما صاحب جارت کې مکور دی چې مدینه ما ښه ستا د چیش دی راکټ دی د کوم ملک راکټ دی دا د پښین راکټ دی ښه دا دی چیش دا بیا شامار دی زه درې ورځې د لیمه ګرده لاډو شامارو دا شان ګرده کې راوله تاسو په وکړه ما ونیوی درته دوه یاران دي وای موږ کې راوله درې یاست که دوه دا درې یاران خنجه دی دا دا راکټ یې راوستلی دی د کوم ځای یاست د پښین